د نن ورځې تازه مهم خبرونه له موږ سره په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پیل کوو د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند ګلبدین حکمتیار څخه. د ولسمشرۍ ټاکنو دواړو کاندیدانو اجرایه رئیس عبدالله او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار پرون ماښام د حکمتیار په کور کې پر ټاکنو او ممکنه نوي جوړېدونکي ګډ ائتلاف خبرې کړې وي. په کابل کې چاودنې. په کابل کې دوه پرله پسې چاودنو 15 کسان ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په لومړي سر کې ویلي و چې پیښه د ځانمرګي برید له امله رامنځته شوې، خو وروسته د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي وویل دوی څېړنې ښیي چې چاودنې د 2 لاسي بمونو له امله رامنځته شوې دي. د ده په خبره دغه پیښه د کابل د نظامي روزنې مرکز ته څیرمه رامنځته شوې ده. د ټاکنو کمیسیون. د ټاکنیزو ډلو یو شمېر اعتراض کوونکو بدخشان کې د ټاکنو کمیسیون پر سیمه ییز دفتر برید کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم نن په دغه ولایت کې د رایو بیا شمېرل پیل شوي وو، خو د لاریون کوونکو پلویانو د کمیسیون پر دفتر برید وکړ او د کمیسیون کاري ډلې پرې نه ښودلې چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. نواز شریف د درملنې لپاره بهر ته بیول کېږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلې ویان د مریم اورنګزیب وایي پخوانی لومړی وزیر او د دې ګوند مشر نواز شریف د درملنې لپاره سبا د 3 شنبې په ورځ بهر ته وړل کېږي. نوموړي ټویټر کې لیکلي د ښاغلي شریف د وړلو لپاره یو امبولانس الوتکه د 3 شنبې په ورځ سهار پاکستان ته رسیږي. د انتخاباتو کمیسیون کې بیا هم تم کېږو. انتخاباتو کمیسیون وایي د 12 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پای ته ورسېده. ټاکنو کمیسیون وایي د هیواد په 12 ولایتونو کې رایو شمېرنه بیا پای ته ورسېده. د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي که چیرې ټاکنیز ټیمونه د دوی چارو ته خنډ نشي، د همدې اونۍ تر پایه ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پای ته رسېږي. هرات ولایت ته باور شو. هرات کې یوه معیاري سړکونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کرنې وزیر نصیر احمد دراني هرات ولایت ته په خپل سفر کې هغه معیاري سړکونه ګټې اخیستنې ته وسپارله چې د 1500 ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې ظرفیت لري. دراني ویلي دغه سړکونه کرنې وزارت د امریکا د متحده ایالتونو د پراختیایي ادارې په مرسته جوړه کړې ده. کرنې وزیر په ورته وخت کې له سوداګرو غوښتي چې د سړکونو پر جوړېدو پانګونه وکړي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او دغه ویډیو هم در سره شیر کړئ. مننه.